عزتمندو لکه څنګه چې ما مخکې ویل د اختر ورځ دا عظیمه ورځ ده، دا د خوشحالۍ ورځ ده، دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ به مسلمان خپل غمونه هغه لرې کوي. دا به نه شي دا ورځ راشي او ده د خپل مړي را په یاد شي او دا وایي چې زما فلانکي خان و او فلانکي خان واقعا صحیح ده، خپلوان به دې تللی، مور و پلار به دې تللی، ورور به دې تللی، دوست به دې تللی، بچی به دې تللی، لیکن دا ورځ د خوشحالۍ ده. دغه غمونه دا په ټولو را روان دي. نو آیا دا موږ او تاسې به په دې دنیا کې د همیش دپاره آیا دغه ورځ په ما او تاسو نه ده را روانه؟ آیا دغه کټ زما او ستا نه جګېږي؟ جګېږي عزتمندو. څنګه چې د موږ نه دغسې تللی دي او زړونه م هغه زخمي دي، همدغه رنګې سبا نورو ته هغه زمونږ زخمونه هغه پاتې کېږي. د غرض دا ده چې په دې ورځ باندې دا خفګانونه او دا قصې به سړی نه کوي، بلکې دا ورځ د خوشحالینو ده او په دې ورځ باندې به سړی د الله شکر ادا کوي. بله مهمه خبره دې سره دا هم واورئ چې دا ورځ د خوشحالینو ده، لیکن دا ورځ عظیمه ده او د خوشحالۍ ورځ ده. دا په دې نه یې ګوره چې په دې کې سړی ډنګ ټکور او لوفري او فسق و فجور او د الله جل جلاله مخالفت کوي، نه، بلکې دا ورځ دا چې لوی ده دا د الله په ذکر باندې لوی ده، د الله په عبادت باندې لوی ده. په دې ورځو کې تکبیرات ویل کېږي، دا ټول الله اکبر د مسلمان هر لحظه دا به د الله په عبادت او په تکبیرات او په لوی باندې تېرېږي. دا ورځ چې لوی ده دا په تکبیراتو باندې لوی ده او د الله جل جلاله په عباداتو باندې ده لوی ده. د باید چې موږ د الله جل جلاله عبادات په دې ورځو کې وکړو. همدغه رنګې عزتمندو دغه ورځ چې دا عظیمه ورځ ده د هغې یو څو آداب مهم، ځکه چې داسې نه په ځای د دې چې الله جل جلاله د موږ نه راضي شي ناراضه نه شي او په هغه طریقه باندې دا ورځ موږ تېره کړو چې په کومه طریقه باندې نبي صلی الله علیه وسلم تېره کړې ده. نه داسې چې شیطان په دغه ورځ کې موږ د الله جل جلاله نه نور هم لرې کړي. نه یو عمل په دغه ورځ کې هغه دا ده چې سړی پاکې جامې واغوندي، که وسې کېږي نوې جامې واغوندي، او که د نوو جامو وسې نه کېږي نو پاکې خو د هر یو مسلمان وس کېږي. اوبه ډېرې دي، د الله فضل دی، باید چې صفای کړي. دویم عمل او آداب د دې ورځ هغه دا ده چې سړی پکې تکبیرات وایي. دریم دا ده چې په دغې ورځ باندې غسل سړی وکړي ولامبي. دا فرض نه دی، لیکن دا آداب دی او سنت دی، مستحب دی دا سړی وکړي. همدغه رنګې په دغې ورځ باندې چې کله سړی عیدګاه ته ورسېږي، د اختر منځي ته ورسېږي، هلته خپل تکبیرات د ځان سره وایي او چې کله امام راشي د هغه سره 2 رکعاته وکړي.